السلام علیکم ګرانو پاکستانیانو پښتنو دا ویډیو را لمخې لراغله په سوشل میډیا چلیدنه ما چې راشه زمونږ د پښتنو سره دوباره شیر کو او څو خبرې به وکړو ځکه چې په دې ویډیو پسې موږ ډېر زیات خاندلی دي موږ به پسې خاندل که یو سړی وایي چې ما نه دي خاندلي دا فضول خبره ده په سوشل میډیا موږ ډېره غټه پروپاګنډه په دې ویډیو باندې کړې ده چې دا بېوقوفه دي دا ملک پرېږدي خوا خندا په موږ پسې راپسې شوه ځان تیار ساتئ دې حالات ته خو موږ به په عادت یې ځو او دیو له خو خوا امریکې اجازونه وو بس په هغې پسې به ونختل روان وو زمونږ خو اجازونه هم نشته خرج شوي وروره د افغانستان حکومت ته عوامو ته دا پته نه وه د هغوی دا سوچ و دا د هغه ټیم ویډیو په کم ټیم کې چې افغانستان باندې طالبانو قبضه وکړه او طالبان راله نو د افغان عوام دا وویل چې طالبان راله جوړ بس زمونږ ملک ختم شو هغوی ته دا پته نه وه چې زمونږ په ملک باندې اوس د عدل او د انصاف حکومت رالی په افغانستان کې بله ورځ ډالر په 85 روپۍ و اوس 71 ته رالی بله ورځ دومره صحیح حکومت